زما یو کشر زوی دی بیګا ما ته وایي چې ما ته یو سړي سوال را باندې کړی دی خو ما ته وایي چې پلار ته به دې زما نوم نه اخلې چې یو سړی خدایم نه مني رسولم نه مني قرآنم نه مني دینم نه مني مذهبم نه مني هیڅ نه مني اب په څه قایل کې نو ما ورته وایي چې هغه ته وایي چې ما سره خپله خبرې وکړي نو ته ماشوم هلکې که زه تا ته وایم نو ته پې هغه پوهولی نه شي سهار مې سړی ولیدو زه پوه یم چې دا کم سړی دی ما وی چې هلکه بېګا تا زما زوی ته څه سوال جواب کړی وی نه نه جي ما وی څنګه دې نه و کړی ټیک به اوس هغه سوال کوې چې زه تاله جواب درکړم وی جي هسې بایدیوی غوندې بایدیوی غوندې ما تړه کې دا سوچ راغی نو چې مال مولانا صاحب نه زه شرمېږم او تپوس دې وکړم یو سړی خدایم نه مني دام نه مني دام مال خویندې د څو دي ویلې دوه او مال مور د میندې د څو دي ویلې یوه مال واده دې کله دی ویل یو میاشت یوه نیمه پس دی مال چا سره دی ویل تاسو ته پته نه ده پلاني سړي لور ما کړې ده نو مال د هغه لور او ستا خویندو کې څه فرق شته ویلې نه هغه هم جینکۍ دي او دا هم جینکۍ دي نو مال د خپلې خور سره دې ولې نکاح نه کول یا د خپلې مور سره دې ولې د شپې نه سملاستې چې تا هغه پردي کور جینۍ به کور ته راولې خو لنډ کار وکړه داسې شو ویل جي دا خو ناجایز دي مال دا ناجایز ټکی چا ویلی دی ویل دا خدای ویلی دی مال اوس دې خدای ومنل بس غوږونه یې ونیو پوزه یې په دې ځمکه راښکه 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 چې مال چې جوړ سرمنې ته یوړه ویل بس چې معافي غواړم اسان کار دی ستا په دې دماغو کې دا چا چولی دي چې پردی ښځه کور ته راوله او خپلې خور سره نکاح مه کوه دا چا چولی دي وی چې دا خدای چولی ما دغې ته خدای وایي دا خدای چې ته وینې نه نو خدای دغې ته وایي چې دا چا ستا په دماغ کې اچولی دي چې دا ستا خور ده او دې سره چې دی ناجایز تعلق دا جایز نه دی دغې ته خدای وایي داسې روان شو بیا را واپس شو ویل یو بل عرض کولی شو مال وایه زم یرېږه مه مانه زه څه بلا خو نه یم ویلې چې هر کله خدای دومره لوی عظیم ذات دی او دومره د خوند او د شان ذات دی نو په کارو چې د دنیا کې مونږ خو لیدلی وی لږ دا مسانه خبره دا تا چې د چا لور کړې دا څوک ده وی دا مې د ماما لور ده مال ته ورکه راځې راځې ویل کله کله ورځم ماله جینۍ ویني وی نه چې ما وګوري پټه شي چا سره چې کویدن شوي که نه په داسې غم اورېدلي چې خاندي او که جاړې څه په لوی قهر اخته کویدن شوي جینۍ چې نه هغه د سخر نم پټېږي خواښې نم پټېږي چا نه چې کویدن که ملک سره هغه نم پټېږي مال په دې مې پوه کړه چې د ماما لور دې د سکا وړاندې درنه نه پټېده دا اوس درنه ولې پټېږي په دې راز پوه ویل والله که پې پوه مال دې کې راز دا دی چې چا سره دې مینه شي او هغه څومره نه وینې نو محبت به دې زیاتېږي ورسره دومره خو به چېرته څه لیدلي را لیدلي ماما څه خو به هم لیدلي عاشق وی وعده وصل چو شود نزدیک وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد محبوب سره د ملاقات وعده چې نزدیکیږي نو د عشق اور نور تیزیږي تاسو خیال راغی وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد بیا چې د محبوب کوڅې او لارې درته نصیب شي نو چورسی بکوه دلبر
बस पार जान मुस्ता के मबाद बार दीगर न रसी बदी तमन्ना ब्याच द महबूब कुसे तौरसी नोजान पूरा कुर्बान का के देशी जिदा कुसे दर तबियाडो नसीब निश ब्याजीदा महबूब सरच द विसाल शपराशी द विसाल शपा द मुलाकात शपा न द आशिक तकाजा दाई चे काश चे दा शपा दुमरा उगदा है खुदाया चाडो तेरे देना पदी से दलील दे अजीजानों का तासो ख्याल करे द मेराज शपा दुमरा उगदावा चे दागे इल्म सेवा दा अल्लाह न बल चाहता निश्ता दा शायरानो मायरानो चरता शेरुना जोड़ करी चदी द मेराज शपा अतल्लस काल दगा शपावा पदे मकदार सरा उगदावा दे तीली न सो खबर न हुए जाना अहमद नबी सुल्ताना मेराज दे मुबारक दे तदा दे कली कलो खलक नास्ती दा खुदा सादा और खुदा नापोया वाह वाह उस पदे डबली नहीं चिदा दे अतल्लस काल दगा शपावा मुझ पदगा शपा हो या खुदा ता पता हो या रसूल ता पता हो दे शायर लगा तल्लस काल तंगा पता हो दा जंगनामे और नूरनामे और वफातनामे तासु ख्याल रागेगी दा दे बाठानो यादी करी दी और दे कलो तलारशी साहब दोडवा उधरे दरे घंटे लगी आई बाट तोप गई और दा बुढ़ागान वर्त नास्ती वर्त जारी हो दा इल्म सेवा दा अल्लाह न बल इच्छा तक एतराज पे यौदा कीगी चे दाश पर दुमरा उगदावा चे सेवा दा अल्लाह ने बल चाहता इल्म नो न पैगंबर चे द कोर अतलो रवाने दो महराज था और बिस्तरे न पासे दो न चिरागे बिस्तरा मगा से गर्म हुआ द कोर चे हुआ तो दरवाजे अगर कुंजी पर गड़ब सरा ख्वजेदा शुरू शुरू चिरागे न कुंजी मगा से ख्वजेदा दुमरा जमाने चिदाश पौक दवा न बिस्तरा यख वाली नशवा या कुंजी वलारा वाली नवा दा उलमाए मुहक्किकीन दे मकाम बाने दा यो सवाल कायम करे अजीजानो उलमाए मुहक्किकीन जवैन इमाम बुखारी था इमाम मुस्लिम था इमाम तिर्मिजी था इमाम अबू दाऊद था इमाम अबू हनीफा था इमाम मालिक था इमाम शाफिई था इमाम हंबल था दा उलमाए मुहक्किकीन उस तो पाकिस्तान के और सड़े उलमाए मुहक्किक दे दा अल्लामा टके दे अल्लामा दा अल्लामा उस माहुंदी जाहिल तम चिप पोस्टरों के नुम लिखी हजरतुल अल्लामा मौलाना बिजलीगर अल्लामा टके दे वक्त द पाकिस्तान और द हिंदुस्तान पजमका अल्लामगान शैद चिल्लस बम्मी उस पर अल्लामा टिकी जतासो पोयो लेने शमा चा अल्लामत से तवी यविष्ट इल्मदी यविष्ट और यविष्ट इल्मुनो बांधे चिद्दा से अबूर ही ची यविष्ट वाला इल्म द अलिफ वंदे वर्ता यादी आगे तो अल्लामा हुई मां खबर पड़ेगी यविष्ट इल्म चिद अलिफ वंदे वर्ता यादी आगे तो अल्लामा जमुन पमल के और पर हिंदुस्तान के शायद चिल्लस अल्लामगान बमनी या पर टोल सुबह सरहद के अल्लामा चो मौलाना शमसुल हक अफगानी चापे जंदोम ना अजीजानो उलमाए मुहक्किकीन दल खल्क तो उसका ख्याल की किताब अरसरे लिखी रिसाली लिखी सो द हज किताबों ने लिखी सुख से दादा हज किताबों ने चिचाली किली नहीं कर अजियान चाल तलार सी खुदा पका रखता ही
طواف کیا کتاب مخې ته نیولې د دوی دا عقیده چې دې کتاب کې کدا دعا دی او نه ویل نو حج جوړ نه کیږي دا جان تاسو ته دی څوک والله کې لار شي دی اولاد په حکومت سلويخ زرو تاجو رسید سلويخ زرو تا اعلی حج کانفرنس ته جوړنجو شه به افتتاح وکړاو شرمېدلو غریب سړی که د خدای کور ته تللو غواړي چې ښځه خرڅکیم نشي تللی څلوېښت زره ته یې ورسول د غریبه د وس نه ووت مالدار حج ته په خدای قسم که حج ته ځي هغې حج ته نه ځي چې په ایرپورټ باندې راکوز شي او ښځه ورسره بربنډه د جاز نه راکوزه شي او خلق استقبال ته ورغلی نو دا حج نه راغی دا زن طلاق چې بربنډه ښځه ورسره د ایرپورټ باندې راکوزه شي نو د چا چې 40,000 روپۍ نه لري دغه د اسلام د ټیکدار په حکومت کې والله که حج ته لاړ شي علماء محققین عزیزانو دا یو سوال قائم کړي دا شپه دومره اوږده وه نو کنجي ولې خوځېده یا بستره ولې یخه شوې نه وه عزیزانو که تاسو خیال وکړئ د وصال شپه د عاشق او د معشوق په منځ کې دا شپه راټینګول دا د چا په وس کې نه ده سوا د خدای نه که دا د چا په وس کې نه ده نو عاشق او معشوقه قدرتی طور چې سبا راوخیږي نو جدا شي ځکه چې رڼا شي او د عشق د پاره رڼا چې دا زهر قاتل دی رحمان بابا وایي چې ما ته لږه لږه دعا کوي څه ګولی شم هغې سره خبره رانه هېرېږي بیا بعضې خلکو دا پراپګنډه کړې ده او د جګر ملا لیونی شو ما وایي چې دا لیونیان ارامیان مې خښ کړي ني والله که زه تر هغې لیونی شم بیماری خو پکې راځي که نه رحمان بابا شعر دی چې د چکنا چکنی بیلتون په نیمه شپه شي د چکنا چکنی بیلتون په نیمه شپه شي ستا او زما په حال غما شو د سبا مخ چکنا چکنی یو دوه مرغان یو د سیند په یو غاړه ناست دي او یو د سیند په بله غاړه ناست دي نو خپلو کې خبرې کوي د راز و نیاز خبرې وي د هغې منځ کې چې د نیمې شپې ستوری راوخیږي نو نور مارغان پې بیا خبرېږي دوی هغه خپله مینه بس پرېږدي او سره جدا شي نو رحمان بابا وایي چې د چکنا چکنی بیلتون په نیمه شپه شي ستا او زما په حال غما شو د سبا مخ زه راغلی یم پتا پسې په دا مخ که ته نه وی ما به څه کول په دا مخ څوک چې چا پسې یعنې چا پسې ځي نو هغه طرف پې ښه لګي که نه زه راغلی یم پتا پسې په دا مخ که ته نه وی ما به څه کول په دا مخ دا خو مخ زما وتا خدای هیڅ کړو ګنې هر یو اشنا ګوري دی اشنا مخ رحمان ستا په مخ دا ورانه دنیا ګوري بولتا ورخکاره مشه د دنیا مخ دنیا څه جناب رسول الله د وفات آواز یو سړی واورېد په پټي کې ګوډ کول آواز ورشه وشو چې ګوډ پرېږده ته چې په چا مین وی هغه وفات شو ویل ها وی ته چې په چا مین وی هغه وفات شو ګوډ یې وغورځولو اسمان ته یې وکته وی اللهم اذهب بصري كي لا ارى بعد محمد احدا اے اللہ ما پا دوار استرگوڑن کا
چې زه د رسول الله نه وروسته پې بل څوک ونه ګورم. پټي کې ناست و په دواړو سترګو ړوند شو. ما خو سترګې تا دپاره غوښتې چې تا پې ګورم، نو چې په کومو سترګو تا نه وینم نو زه هغه سترګې څه کوم بیا. رحمان ستا په مخ دا ورانه دنیا ګوري، بې له تا ورښکاره مشه د دنیا مخ. نو په عشق کې وصال د محبوب سره دا شپه په کربونو روپو ارزانه، کربونه د دې څه مثال دی؟ د دې مثال د محبوب په خوا کې یو ساعت تیرول، یو ساعت عاشق به د دنیا په مخ په ټولو بادشاهو ورنکي. په مدینه منوره کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ابو بکر صدیق ته وویل چې یو خبره کوم درخواست کو، منت کو، زاری کو. ووایا وی د مکې نه چې راتلی تا او رسول الله صلی الله علیه وسلم او په غار ثور کې تا د پیغمبر سره شپه کړې ده. ای ابو بکر داغه ټولې شپې یو ساعت مال راکا او زما د ټولې زندګۍ عدل او انصاف او غزاګانې دا ټولې ته واخله. دا ټولې شپې یو ساعت یعنی یوه ګنټه دا مال راکا چې تا د پیغمبر په خوا کې تېره کړې. ابو بکر صدیق ورته وویل عمره زما دې د خدای په ذات قسم چې د پیغمبر هغه سر چې زما په پتون په غار ثور کې پروت و چې د خدای ټوله خدایي راکې پې چې د پیغمبر د هغه سر یو سکند تاله برنه دا څه ټوکو خبرې. دا خو هغه چا نه تپوس کوه چې چاته دا درد نصیب شي، چا دا درد کتلی وي. مولانا روم وایي چې مجنون ته چا وایي چې هلکه دا څه په غضب اخته یې؟ هغه ورته من کیم لیلا و لیلا کیست من کیم لیلا و لیلا کیست ما یکی روحی ما اندر دو بدن من کیم لیلا و لیلا کیست ما یکی روحی ما اندر دو بدن ولی ونیا تڅ خبر چې زه څه شیم او لیلا څه شی زه او لیلا څه ما یکی روحی ما اندر دو بدن زما د لیلا روح یو د سوشو کا بدنونم دوخکار دا زما عقل نه مني چې بدنونه دوی روحونه هم دوی. هغه ورته دانا دا عقلی کے وہ دل روشنیست دانا دا عقلی کے وہ دل روشنیست درمیان من و لیلا فرق نیست. اس پا دی راز خو عرض نه پوئیگی کا پا دی راز خو عرض سڑے نه پوئیگی کا دانا دا عقلی کے وہ دل روشنیست درمیان من و لیلا فرق نیست. پا دی آغا زلونا پوئیگی چا دا زلسترگی لری چا چه دا زلسترگی لرلی نا پا دی پوئیگی چه پا دو پا لیلا کے اس فرق نیشت دش پہ ناست لگیا دے لیلا 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 لیلا. پلار کعبے تا بوتلو ویدہ بیت اللہ دے کہ طواف گج دی بلان اخلاش
سپ غضب وخت ہے د کعبه نه طواف کوي لګیا حجر اسود ته غاړي وزي آواز کوي چې الہی تبت من کل المعاصی اے اللہ د ټولو گناہونو نه مې د توبه وی الہی تبت من کل المعاصی ولكن عشق لیلا لا توبو خدای د ټولو گناہونو نه مې د توبه وی خود لیلا د عشق نستا په ذات مې قسم درد دی اوس ظالم درد پلار روان دی صاحب شیخ منس کوي لګیا ولا سنت اغستی دی لپټای په سر کړه دا ولا بزرگ صاحب منس او چې سلام یو ګرځول ورته ویل دی زمونږ کوم زما مخ کې تیر مجبور هغه د لاس نه ویل شیخ صاحب خبر اورا زما مجازي عشق د لیلا سره پاغه کې تبایم په خدای مې د قسمی کما تلی دله پغبر ګستر ګورون شي ته حقيقي معشوقه ته ولاړې نو زه څنګه ولیدم و دې انسان عاشق ما ته نه لیدله او ته د حقيقي محبوب ته ولاړې نو تاسو څنګه درد دے ظالم اکبر وہی کنا وہی معشوق کے رتبے کو معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے قیامت کے بعد دے شک عالم گورے چدا اللہ انوار و تجلیات شغلے ہوئی نو مجنون بوئی چې دام لیلا ده دې تعزیزانو استغراق وای تاسو دا پوه نشئ مونږ دا زمونږ زمانه داسې تعجیبه غوندې ده دا بعضې خلک ځان ته پړی لیکې وایي پړی لیکې په پاکستان کې لا پړی لیکې کمزوري خدای ته وګوره پړی لیکې دوی ځان ته پړی لیکې وایي دا چا چې ایف اے بی ایم اے کړي دا پړی لیکې دي او مونږ ملیان نه ملا دی یعنی مونږ خري دا چې دی دا پړی لیکي یعنی چا چې دا د غوی متیازې زده کړي انګریزي وګورئ د غوی متیازم چې په لاره ځي داسې داسې کېږي چا چې د غوی متیازې علم ویلی دا پړی لیکي دي خیال م راغی چا چې قرآن او حدیث ویلی دا جاهل دی چا کیمسټري ویلی دا او چا دا ټیزم ساینس ویلی دی که نه جي پاکستان ته ګوره ساینس ته ګوره یا بای مې لیونی شوه په ترجمې باټینګر غواړي پاکستان ته ګوره ساینس ته ګوره پاکستان ته ګوره جهازونو جوړولو ته ګوره پاکستان ته ګوره بحري بیړۍ جوړولو ته ګوره دا روټي خلاص دوی په دفترو کې بسکټې خوري او چې مازدیګر روزي امبرسری میخې ساتلي دي هغه صدر روډ ته راوباسي هغه لوبئ او د شپې د شراب اسکی اوده پراتی دوی به جازونه جوړی دوی به اټومي ذرات پیدا کی او دوی به اټم بمونه هایدروجن بمونه جوړی دا د بې غیرت دا د اکبر باچا لټان دا د اکبر باچا لټان دي دا حکمران طبقه چې دا لټان د اکبر باچا زمانه کې درې لټان داسې پراتو نو دا یو په دې سینه بیره پراته وه چې بیره پراته وه نو پاس یو سور سړی روانو ویل کاکا خبره واوره راکوش وی چې دا بیماران دي جوړې او دوی اوس داسې پراته دي چې داسې پراته دي نو ویل ولې ویل دا بیره مې په سینه پرته ده لکه د خوله کې راواچو هغه دا خیال کړی چې دا جوړې فالج به والی ویل ولې کاکا بیمار ویل نه ټیک ټاک یم ویل نو دې ځای نه بیره خولې ته کولی نه شو زه دې د اس نه ورپسې راکوز کړم چې پاک شو په دې مخې ووالو دویم چې ور سره پروت ویل سمې ووه سمې ووه ویل ولې ویل پرون مې غول کړي نو رالی کونه نه پاکوله دې حرامي سمې ووه آی پرېښوده دویم یې یو دوه پټاخې لګاو کړو چې دا دویم یې لګاو کړو دریم ورته ویل چې وای دا دواړه حرامیان ویل په تا څه چل دی ویل زم پروتم پرون مې سپي خوله کې متیازې کولې دوی ورته کوړې نه وي وایي په ایمان دا هغه دي که نه
ساینس ته ګوره دوی ته ګوره جهاز جوړولو ته ګوره دوی ته ګوره توپې جوړولو ته ګوره دوی ته ګوره 40 کاله وشو چې په 40 کاله کې یو حکومت د ملک د ترقۍ هیڅ کوشش نه دی کړی سوا د ښځو د ترقۍ ښځو له داسې ترقي او ازادي ورکړې ده چې راشه کوي ترقي ورشه هندوستان کې وګورئ شرمېدلو بغیرت ورشي ترقی د چین وګورئ تا نه وروسته آزاد شوي ملکونه دي ترقی د هغې وګوره د هغه هندو نه دی چې تاسو به سل پاپړ د یو لوړ سل پاپړ د یو لوړ نن بیا په مخه کړي وي د دې دا خبرونه اوري موږ دې لاس ور وړاندې کړو او راجیو ګاندي سره او زموږ خارجه سیکرټري ورسره ملاو شو او زموږ صاحبزاده ایوب چې دی نمره خو یې دغه نه ده ورسره ملاو شو او ورغی نن هغه لنګمار بیا په مخه کړي یې که نه په مخه کړي څه کیسونه در باندې لګېدلي دي تاسو بچو سل پاپړ د یو لوړ سل پاپړ د یو لوړ تاسو دا صوبه زرت پښتانه به د خپلې دارې وګورئ که یو بم را وغورځېد دا ټیزونه به وګورئ په سن 65 کې ملک ټیزونه اچولي تاسو ته ګوره ملک ترقی ته ګوره ملک ته هېڅ ترقي نه دا حکمران طبقه د دې اهل نه ده چې ملک تاسو په ایمان ووایئ په ایمان په جومات کې ناست دی چې زمونږ قومي اسمبلي وګورئ چې دا کم کسان پکې ناست دي دوی به د ملک د ترقۍ څه اسباب جوړوي زمونږ دا صوبایي اسمبلي دلته وګورئ دا چې راجمع شي دوی له خبرې ورځي دا دلته کیبینټ میټینګ کیبینټ بالا خندا راشي کیبینټ میټینګ وشو دا فیصله پکې وشو کیبینټ ته راشه دا زمونږ کیبینټ وګوره دا زمونږ اسمبلی وګوره دا زمونږ منبران وګوره دوی چې راوځي اوس یو شوشی خوشې کړی ده د شریعت بل شوشی خوشې کړي چا شریعت بل پیش کړی تاسو ته دا وایم زما دا خبرې د دنیا ګوټ ته ورسوئ چې دې شریعت بل والاو نه تپوس وکړئ چې تاسو شریعت بل چاته پیش کړی دی که ضیاءالحق ته هم پیش کړی نو هغه اسلام دی ټول هغه ټول اسلام دی ټیک شو هغه پرون نو ویلي چې تاسو که اسلام منئ نو زه 5 کالو له صدر شوم ویلي که نه ویلي نو دی ټول اسلام دی د سر نه تر خپو پورې د قومي اسمبلی ته هم که پیش کړی قومي اسمبلی ممبرانو ټولو د اسلام په نوم خلکو نه ووټ اخیستی که نه دی ټیک ده اسمبلی اسلام دی صدر هم اسلام دی نو تاسو دا شریعت بل پیش کړی چاته دی په دې نه پوهېږئ دا د جوماتونو تدارک اخلاص مولیان چې درشي که نه چې شریعت بل پیش کړو پرې راپاسئ د مرۍ نه یې ولیکئ چې دا شریعت بل دې چاته پیش کړی بل دا چې په کم کور کې د ښځې او د میړه جوړ را نشي نو د هغه کور نه ښځه یا مټیزېږي یا د میړه نه طلاق علي که نه علي یا خو ته مټیزه شي وتښتي یا ته طلاق په اسمبلی کې ورسره ناست دی د مینې اسټل پس خوردې خوري تالي سټي او قوم توککې چې ما ورته شریعت بل پیش کړی خو استعفې ورکوي اسمبلي ورته پرېږدي سینیټري ورته پرېږدي چې راوځئ استعفا ورکوي نو دا بل ډونګ مچو کړی صاحب چې کال خو تیر شي که نه نو یو شوشه پرېږدي نو ټول کال بیا بیا خلک اخته په شوشه صدر صاحب بیا د خیر په غونډۍ کینی بیت الله شریف ته منډه کړي چې یا الله شوشه مې پرېښې پکې مې کامیاب کړه پکې کامیاب کړی کال بیا خپل دی مخکې کال له به وګورئ بله یو شوشه به پرېږدي دا 10 کاله په دې شوشو تیر کړه والله که نه اسلام شته نه دین شته نه مذهب شته نه په دې ملک شرعي نظام وګورئ دومره ده چې هر سړي ته پړه کې دا درد ساتل پکار دي چې خدای د ملک قانون قرآن پکار دی د ملک قانون شریعت پکار دی دا پاکستان د ډیرو خلکو په قربانو او په وینو جوړو او د دې نه اهلو د لاسه تباه کېږي لګیا دی خدای دوی تباه کړي او د ملک لاج وساتي دا زمونږ ملک دی دا زمونږ وطن دی خدای دې نه کړي هغه ساعت که دې ملک ته یا روس راغی دې ملک ته یا هندو راغی زمونږ به څه حالي مونږ به بیا هغسې سپي یو لکه د انګریزانو په وخت کې سپي د انګریزانو د آسونو خاشنه به مونږ پاکول او د انګریزانو بوټان به مونږ پالش کول
او د هندوانو دغه پیتلو لوښي به مونږ وینځل. زمونږ دې کلي کې یو دې کلي کې دا چې مبارک کلی دی زه چې پکې ناست یم دې کلي کې یو د هندوانو تالي سټو نو پیسې ورسره بیا ډېرې رالې. نو ما ته یو ویل چې ملا صاحب ملا ملا ما د سړي زوی شه ما نه لیدلی تا چې د هندوانو هغه برتنونه به دې مانځ کول او د هندوانو په ګودامونو کې به دې بورۍ اوچتولې. اوس د پاکستان د برکته ته هم خوله کنککي او خبرې کوي. دا خسکي مالدار چې دي د دوی دا خبرې واورې لګي. دا اوس چې ولا د هیروین د برکته پیسې را هیروین سمګلینګ څوک کوي؟ حکومت یې کوي. د چا په جازونو کې هیروین دي؟ وایي بټۍ د چا په حکومت کې جوړې دي؟ د چا؟ ستا په ایجنسو کې بټۍ نه دي؟ هغه ایجنسۍ ستا نه دي؟ ستا پولیټیکلان او ستا پیګان او تحصیلداران کې مقرر نه دي؟ ستا ملکان نه دي؟ ستا مراعات نه خوري لګیا؟ بټۍ چرته دي؟ جوړیږي چرته؟ سمګل کېږي په خرونو نه ځي او نه پیدا ځي، ستا په جازونو کې ځي. بیا دا ثابته نه شوه چې کوئ یې هم تاسو ملاو ورسره تاسو یې نو درمیان قار دریا ہم چو بندم کر گئی باز میں گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باز کیم پخپلا او ملامت کیم ما سو کی کئی نند قوم بچی کدیرو اندلا سا تباکی گی زموار تاسوئے زبو غارم چی پدی ملک بدا شیر نہیں او زبد ملک حکمران قسم په خدای دی چې اور در باندې بل کم اور او په ژوندون کابل کې ولی امنو یو نن بئی روټای کم پخ کړي و کم چې صدر داود په ورغه چې روټای وتله کم وا ول دا ولی ول جی ول بزنس سره په نیونیو تنور ته ورواچو او سری پی کې خو چې د روټای نه مخ کې تا کباب چې ستا عمرې چې بیا رانه کمه روټای ته به روټای کمولې ته ولې یو په تنور کې اچوم ته وګوره چې بیا روټای کموي یو پای والا رانیسم چې دا دې کې اوبه ولې تا ولې اچولې او مغه کړهي لاندې د سر دننه کم چې کم کړهي دي اور دې ته لاندې کړي سر دې ته دننه ګجر دې اتر پای پاو پای شنو اوستی پکی وبئی اوستی مبئی پکی راش توله میخه سرکاری فارم توله گم او گجر رونی سمو سرلان دی او په پاسې وړاند ته وګوره څه چل دی په واخې سپیټر مقرر دی د سپیټر کور ته صاحب نارای غوخه دړای لاړ شي مردار میخه قصاب خانه کې د سپیټر صاحب جیب ته پیسې لاري د کمیټه دغه مقرر دی دړولا د کمیټه اوله مشر تار پیټو وګوره میر صاحب میر هغه وګوره ممبران وګوره عمله وګوره زه وایم چې دا کار نه غواړم ما نه به په ملک څوک وکړي قبایل دي آزاد مزاد پکې نشته قسم په خدای دې چې بلډوزر در باندې وګرځم چې نه غلط کار درکې ولي ته وګوره چې دا خلک ټکی کوي او ته په ایمان چې یو اجرا بل اجرا ته کولی شي یو اجرا بل اجرا ته سویل شي خبر اخلاص یو غل بل غل ته سویل شي زمونږ یو استاد هغه به وایي چې په لاره د شپې روان یو څوک در باندې آواز وکړي چې هلکه څوک یې نو ویل داسې مه وایه چې یا ملا یم یا طالب یم یا سوداګر یم یا داسې مه وایه وایي داسې وایه چې څنګه یې دغسې یو نو ما ورته ویل چې د دې فایده څه ده وی د دې فایده دا ده چې که دا ناست سړي غله وي نو پوی به شي چې دام غل دی نو څه به درته نه وایي ټیک شو که دا ناست سړي سم وي او ته ورته وایي چې څنګه یې دغسې یو نو یې به وایي چې دام سم سړی دی نو په دواړو صورتونو کې به بد شي تاسو خیال راغلی نو چې څنګه دي دغسې یو غله دي او مونږ هم غله یو واده دی
د نوجوان الکانو ته وایم دا ځوانان الکان واورئ وایي تل به نه ستا ځواني او زما سوالونه سوال د عاشق همیشه حسن ته کېږي خو چې د معشوقې حسن ختم شي د عاشق سوالونه هم ختم شي دا ځواني به دې لاړه شي داسې خوله به دې سړسړتۍ وي لاسونه به دې کار دې خوا وګورئ بجای د دې چې ته پردي واده کې یو ججر کلاشنکوف کارتوس خلاص او هغه پیسې راوړې دلته سپارې پې والې چې د چا بچي به پکې سبق ووایي د خدای دپاره که لږ د سړي د بچي سر در پورې وي چې سوچ وکړه چا په پردي واده کې ججر ته شول د هغې به لوی اجر وي د خدای په نیز او که د دې به لوی اجر واده دی ګامه ګسیټه دې راغوښتې راشئ او کښېنئ او پاسئ او هلته راوړه دلته راوړه غوښه راوړه قورمه راوړه پلانې راوړه هلکان هم په قهر اخته وي ښځې په قهر اخته وي بله ورځ یو مونږ اشنا واده و زه ودونه له په عمر کې چېرته نه یم تللی ځکه چې ودونه د سړیتوب وینه نو په عمر یو ځل تللی هم کښېنئ پاسئ ودرېږئ ځای نه دی اوسګار ودرېږئ اوی مای والله چې 10 کاله وشو بیا نه یم ما د واده وریجې نه دي خوړې دې ته ټینګېده ډېر ګران هلکه واده څنګه و ډېر ښه نن مې یو بوډا نه تپوس وکړم پرون واده له تللی ویل سرې کړې پکې وي چرګان پکې وي معقول تی پکې وي او سیرلي پکې وه او دغه د مال په ګیره خو به دې ډېره رابېدلې وایي ته کله دې شه چې ته په معقول تی پکې دې ته ټینګېده ګران دا خو ډېر خنزیر ځای دی که نه نفس دا خو ډېر پلید شی دی د دې مقتضیات پوره کولو سره به جهنم ته ځي دا د واده اخراجات که ته راوړې او دلته پې یو چپر جوړ کړې چې سبا هلته د خدای قرآن ته لاندې څوک وایي په ایمان دا به لوی اجر او کا به لوی اجر راشئ د پلوسو خلقو زما وړوکی تاسو کې لوی شوی یم راشئ انقلاب راولئ ځان کې اعلان وکئ تمام علاقې په سطح چې بس نن نه بعد به د مړي خیرات هم دایي او د واده روټۍ به هم دایي ایمان ته هلکه زما واده و زما افسوس دا دی چې پړوسی زمونږ ملګري اوس مړه دي ټول خدای دې یو ګل زمان ژوندی دی چې راغلی که نه زما واده دا بجلیګر والا ما ته وایي چې هلکه کارډ ما زما د خپله کارډ نه خرابه ده کارډ ما والله د زوی واده مې کړی حیران نه شي هلته څه شته زما واده چې رالم خلک ویل هی چاته ما ولې ما د چا روټۍ خوړلی د واده ویل نه ما ته ما د پلار حق څه ځئ ورک شئ نه د چا خورم او مې را باندې خورم خلاص نه چا مړ کړم نه چا را باندې راپورټ وکړو نه چا قید کړ مور مې مړه خیرات ته مدرسې ته دره کې مدرسې ته ولېږلو سب چې زمونږ وس و ځئ چې دا مور پسې صدقه جاریه وشي لوره مړه وه دغه چله اپریدي مونږ اپریدي نه خدای په تورې بلا ووال کا ما ته وایي چې هوی نو شوه وړمبی ماښام دې خراب کړه ما لومبی ماښام ستاسو تباه دی تباه تاسو په لومبي ماښام په قبر کې تصور بولي په دې زه ښه پوهېږم که په دې ته ښه پوهېږم دې له درد پکار ما درد چې د چا زړه کې د صدقې جاریې و سیټي کریم بخش جوماتونه او عیدګاګانې او مدرسې جوړې کړې وې 15 کاله پسې د مرګ نه رایستی زه چې ورغلم تابوت یې رایستی و مولانا صاحب هرات مولوي صاحب ورته ویمه چې پرای نه نیځئ ویل نه نه مونږ یې ګورو خو چې ډچې ورکړو تابوت یې ترې لرې کړو په خدای باور وکئ ماښام دی 15 واړه وخته یو ځای کېږي چا د لمبا اوبه هم په دې ګیره کې پرخې غوندې نښتې دا مالي دی دا کفن او د هغه دا مخ تا به وایي چې راپاسي او ستړي مشي را سره د هغه ټول ژوند داسې تېر چېرته جومات ګورې سیټي کریم بخت جوړ کړی چېرته مدرسه ګورې سیټي کریم بخت جوړه کړې د هغه ټول ژوند داسې
15 کاله پس ته خو 15 ورځې پس دا خپل مړي روباسه چې 15,000 کاله روپۍ خوند درلود ته څه خبرې په دې اخون بابا دیره کې 300 کاله پس یو مړي لحد سوری 300 کاله ورځه ورکړه چې لحد سوری شو ما سوری لږ نور کولاو کې چې مې داسې وکتل د شوی کړې خامتا کپنه دومره زل شوی او دومره یې ګیره هغه ګلکارانو ته مې زما د لاس وخت دې خو ونیسئ زه دې مړي له لاس وروړم که راښکمه چې داسې مې راډک وای چې لاس مې وروړو دا مخ تابعل مالوچ دي دا کپن مې چې داسې کړو تابعل چې اوس د جولانه چا شوی کړې خامتا راوړې په دې چوي 300 کاله تاسو خیال راغلی زما عزیزانو عرض داو چې دا د اورېدو درته یم دا د لیدو چې د چا ژوند داسې تېري د هغه د مرګ نه رستم دا په دې نوتیه دیره کې 18 ورځې پس یو مړی راوویست 18 ورځې ډېر ټوپونه یې وال چې مولانا صاحب مونږ یې کلي ته وړو مال مه کوئ بیړه مغر کشه ګناه ده ویل نه وړو یې خار مالزی ورک شي چې دې لاړ یو ګنټه پس زم ورپسې ورغم چې د لحد تخته خو یې رالرې کړه په خدای باور وکړئ چې 1000 واړه لړمان ترې راووته د لحد 1000 واړه لړمان بله درته وایي ترمزو حاجي صاحب زیارت ته تللی باجوړ ته تلم هلته ورواړو یو بوډا سړی سلام علیکم وعلیکم سال دی حاجي صاحب زیارت خو دې وکړو او راځه چې یو بل زیارت ته بوت ای قبر سره و دا طالب دی داود باجوړ حاجي صاحب سره په غزا کې شهید شپږ میاشتې پسې د وطن خلق خپلوان راله چې مونږ یې وباسو حاجي صاحب منې کړه چې وباسئ یې ما ډېر څه یې وکړه نه منې کېده چې نه منې کېده زه چې سم خوښه دا وکړه چې قبر یې پرانیسته او تختې ترې رالرې کړې هلته دا د کاڼي تبزې غوندې لحد ته یې ودرولې چې رالرې کړې د دې خپو د طرف نه د ګلاب بوټی زرغونو او هغه ټانګ یې داسې په سینه راغلی او تک سور ګلاب د د سپېږمو ته داسې ولاړ عزیزانو دا د اورېدو خبرې نه دي قبر خو علم غیب سره تعلق لري لیکن کله کله دا انکشافات هم قدرت په خلقو کړي دي کتلي دي په سترګو نو دا عالم آخرت دی عزیزانو دا عالم پکې دی او دا حالت نو ښه حالت به د هغه چای چا چې په دنیا کې قرآن او حدیث سره را دا مدرسه ده خدای دې توفیق درکړي چې تاسو ښځې وګورئ ښځې خیرات ومنئ نظر ومنئ صدقه هر څه چې وکئ دغه ځای ته رالیږئ کتابونه ورته پیالئ پوزي ورته پیالئ کمرې ورته یو 2-3 جوړې کوي یو کمیټه جوړه کوي د دې کلي د علاقې په سطح باندې چې د دې ځای خدمت وشي کوئ به دا 1000 روپو چک دی د مجاهدین باچا د طرفه دا سړی مخلص سړی دی دعا ورته کوي چې خدای پاک نور د خدمت کولو توفیق ورکړي بچي ورته خدای وپایي او نیکان یې ورته لوی زما خو د جیل ملګری پاتې شوی دی ما ته خو ښه سړی ښکاري نو خبر نه یم چې تاسو به یې څه وګڼئ زه خو ښه سړی هغه چاته یم چې د چا خیر غواړي حاجي یار محمد صاحب د 10,000 روپو اعلان دا د مجاهدین باچا چک والا وای بچیا پرېدم امنا بسم الله کوي نا گزارونه غټ شروع شو نو تاسو نه مې 2 مطالبې دي یو خو سره داس چې څه مکړه به ټیکی ٹھیک ده جی بل آئنده د پاره پړه کې دا قصد کوي چې خدای په ما دې څه مهرباني کوله نو ستا د دین په کې صحیح سره داس چې څه فکر نشته ورکه دا قصد کوي چې خدای څه مهرباني دې په ما کوله نو ستا دغه وګورئ یو مزیدار خبره راته یو تیر ته سره روان لکه خیال کو چې پیرانو د خلک توفیق او داله دي ما سره په څه نشته نو پلار اتلیا سے نری نری ډکی را ټولو له دمر ګېډه جو چا پیر تورا سه د وداد سره وړ وسه والله ک نور څه می وس کی خدا لرګي مې راو چتا لنګر دال به پاخش ول خاول ولا لا دا لرګي په بکس کې کېدی یو کله پکې کوجی مال راک
وی صاحب دا ولې؟ وی زه چې کله مړ شم زما د مرګ اوبه په دې لرګو ګرمې کوي، د اخلاص لرګي دي والله ما به پې خدای وبخي.